اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یقینا تاسو وینئ نن یو ډېره لویه عظیمه ورځ ده 14 اګست په دې ورځ باندې زمونږ خوږ پاکستان آزاد شو. یقینا چې دا د ټولو پاکستانیانو لپاره یو تحفه ده. بل تاسو په شا طرف باندې ګورئ هغه شهیدان چې په دنیا کې ورته شهید ویلی شي، خو ولې شهید شرم چې کوم دی نو مړ نه دی، ژوندي وي دی، ویني هر څه. نن چې کوم شهید زمونږ نه شاته پروت دی کرنل شیرخان شهید چې دا نشان حیدر دی، چې دا زما او د ټول پښتنو ورونو چې کوم دی نو فخر دی. ځکه چې کوم دی نو په فخر که هغه 14 اګست وي هر یو ایونټ سي نو راځي او دلته خپلې ګلدستې پیش کوي، خپل د عقیدت پیرزونې دې شهیدانو ته پیش کوي. نن مونږه زمونږ یو ګروپ ملګري چې کوم دی د بدر منیر فیډریشن ایسوسییشن مشران چې کوم دی نو راغلي د جاوید یوسفزئی صاحب چې دا چیف ارګنایزر دی د بدر منیر فیډریشن ارګنایزیشن، د هغې نن یو وفد چې کوم دی نو د مردان نه ډالۍ راوړې، ګلونه راوړل او هغه چې کوم دی نو د دې شهید په قبر باندې واچولې. ما سره جاوید یوسفزئی صاحب موجود دی، هغه ما سره یو څو خبرې کوي. السلام علیکم اجي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لجی خیر طبیعت خیر دی؟ منګه د پښتو نیوز چینل لا خپلو مینوالو سره مخاطب یو او نن د 14 اګست ورځ ده، ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. 4 کال زموږ د پاکستان د ازادۍ وشو نو موږ ټول قوم ټول خپلو پښتنو ته سلام پیش کوو، مبارکي ورته ورکوو. او زموږ د پښتو یو متل وي سوري سوري په ګولو راشي د بېننګۍ اواز دې رامشه مینه. نو زمونږ نن دلته په 14 اګست باندې زمونږ د خپل مرګرو دا پروګرام جوړ کړ چې موږ باندې کرنل شیر خان ته د هغه د بهادرۍ، د هغه شجاعت او د هغه د نرتوب موږ به هغه ته سلام پیش کوو. ما سره ملګري ابراهیم حاجي صاحب دی، حاجي بلال صاحب دی او اسد صاحب دی، اختر منیر صاحب دی، ممتاز صاحب دی. نو دې ټولو سره به خبرې کوو په دې باره کې. زه د خپل پښتو نیوز چینل جناب یوسف جان صاحب سره د هغه د دې وساطت نه زه د کرنل شیر خان چې کوم ورور دی د انور شیر خان او سکندر شیر خان او د هغې کوم وراره چې دی نعمان شیر صاحب، موږ د هغه ډېره شکریه ادا کوو. هغې موږ سره ډېر په دې دغه کې موږ سره ډېر لاس وکړو. ډېر وخت موږ هغې ته رابطه شروع وه چې موږ به کرنل شیر صاحب ته د هغه په بهادرۍ، د هغه په جرأت باندې سلام پیش کوو. نو موږ د خپل پښتون نور ته په ډېر فخر سره سلام کوو. یقینا چې ډېر د خوشحالۍ خبره ده. وایي څوک چې په خیرنو سترګو دې وطن ته وګوري سترګې به ترې وباسو که دې چمن ته وګوري. یقینا دا هغه شهیدان دي چې موږ په دې فخر کوو. بله جاوید یوسفزئی صاحب دا سی او هم دی. ګورئ د پښتو نیوز ما وختي تعارف ونه کړم، دا تعارف در سره هم کو. ما سره دې وخت کې چې کوم دی د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن وایس چیرمین ابراهیم بدر صاحب چې کوم دی نو موجود دی، هغې به هم یو څو خبرې کوي موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راغلي یو ثوابۍ ته د کرنل شیر خان په قبر باندې سلامۍ لپاره. او دا یو ډېر بهادر او ډېر یو سوچه مسلمان و. الله تعالی د هغه جان ښایسته کړي سره د ټول مسلمانانو. موږ په ده باندې فخر کوو. ډېر یو بهادر یو نر د پښتنو یو نوم یې روښانه کړی. همیشه په دې پاکستان کې چې کمې غټې کارنامې دي هغه زیات تر پښتنو کړي، خو په پښتنو کې د زموږ نوم ډېر اوچت کړی دی او ډېر روښانه کړی. موږ د ده عظمت، د ده خاندان، د ده مور پلار ټول دغه ته سلام کوو. او الله دې د دغه جان ښایسته کړي او الله دې وکړي چې داسې په دې ملک کې نور کرنل شیر خان نور هم پیدا شي. او ده چې انډیا له کوم شکست ورکړی د هغې په ملک کې، د هغې په ځای کې، نو داسې به څوک هم ونه کړی شي. او زموږ په ملک کې شته داسې ډېر نوجوانان، ډېر لکه داسې ځوانان شته په فوج کې، په پولیس کې. زموږ پولیس هم په دې ملک کې ډېرې قربانۍ ورکړي. ډېر فخر پرې موږ کوو، لکه ډېره ښه ډیپټي کړې. هر وخت لکه د مرګ سره لوبېدلي، یو ځای کې نه یېرېدلې. موږ نن ډېر خوشحاله یو چې زموږ د ازادۍ ورځ ده، جشن ازادۍ ورځ ده 14 اګست دی. په دې ملک کې ډېرې د دهشتګردۍ دماکې غویمې جاخې به شکر الحمدلله د دې ملک نه هغه لانجې غویمې ختمې شوې. لکه نن ډېر یو امن و امان ورځ ده چې ټول ماشومان لوی واړه راوځي. یقینا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. موږ ډېر خوشحاله یو. زه د خپل طرفه د خپل پښتو نیوز د ټیم د طرفه د دې د شهادت
د دې بهادرۍ دې جرأت ته سلام پیش کوم. یقینا تاسو وکتل چې نن 14 اگست دی او 14 اگست چې کوم دی نو د مردان د بدر منیر فیډریشن آل پاکستان بدر منیر فیډریشن د چیف ارګنایزر جاوید یوسفزئی صاحب دی په سربراهۍ کې دای وفد چې کوم دی دلته کرنل شیرخان شهید صاحب دی دای خبر لراغلی او باقاعده ګولینه راوړل باقاعده د هغې خبر ته چې کوم دی نو د عقیدت فرزونې روان دي کړي. ما سره د هغې ښکلی رور انور شیر خان چې کوم دی نو ما سره موجود دی. د هغې نه به م یو میسیج وورو. السلام علیکم حاجي. وعلیکم السلام. د ټول ناول یوسفزي بلکې د نړۍ ټولو پښتنو ته سلام او مبارکي ورکوم او رښتیا درته وایم پښتنو وروڼو چې ګورې ډېر زیات په پښتون خفه کېږم او دکه سچویشن دا حساب کتاب دا د کرنل شیرخان هم هغه هم یو پښتون او که زه درته ووایم نو ستاسو په واسطه درته د هغه چې کله شهید شو نو زمونږ کره کور کې یو زوړ ټیپ په هغه زمانه کې ما رالیږلی و د بار نه نو په یې کې یو کیسټ پروت و او چې کله ورځې تېرې شوې نو منګه ترور ده نو هغه به ما ته وی د اخري ورځو کې به دا کیسټ هغه ډېره اورېده نو هغه به دا د غني خان یو څو شعرونه و داسې چې هغه نن هم زما په یاد کې دی چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلی په ما مه پلیتوی د جومات غاړې یا به دې چمن نه جوړ باغ حرام کم یا به کړم د پښتنو خونې ویجاړې. نو دا د کرنل شیرخان اخري چې زه ما کم اورېدلی دا د هغه اخري الفاظونه د غني خان په ژبه کې او که د مونږه د قوم په ژبه کې خو پښتنو بار بار درته دا وایم چې حقیقت دی چې تاسو له خدای پاک ډېر مقام درکړی ډېر لوی عظیم مقام دی او انشاءالله زمونږ به کوشش دی چې دا مونږه په حال باندې وساتو او د دې خپل وطن حفاظت د هر طرف نه وکړو. ډیره مننه جی ډیره مننه. ګرانو کتونکو تاسو د انور شیر خان د خبرې اورېدې چې دا د کیپټن کرنل شیرخان شهید دا نشان حیدر رور دی. د دې دا خبرې چې دی همیشه سوچ اجتماعي کړی د دې خلکو د پاره کړی د خبر د پاره کړی او یقینا دی ته پته هم لګي زمونږ د مینې زمونږ د زړه زمونږ د ولولې چې مونږ الحمدلله دا زمونږ رورمو زمونږ پلارمو زمونږ مشرمو ځکه خو چې کوم ایونټ راځي نو دلته په زرګونو په لکونو په کروړونو واړه د دې کې پی کې د ټول پاکستان د راځي او د عقیدت پرزونې دلته روان دي کوي. اجازت راکړئ د الله په امان.